التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. أبات دا موږ ته چې د غربت او د فقر پیغور کوي، دا خلک بیا نه وایي چې زه دا پیسې ګټم، دا زه د کوم صنعت نه ګټم. دا بحث موږ پرون کړی دی چې دوی بدلمنۍ ته صنعت وایي. بدلمني دا په دوی کې صنعت دی، خو موږ او تاسو ته دا خبرې څوک نه کوي. انسانیت نړېدلی دی. وروستۍ خبره چې زه کول غواړم هغه دا ده چې انسانان د ځان وژني. دا یو فیصدي خلک دي، د دوی ووټ باید ضایع نه شي. څنګه وکړو؟ راځئ یو قانون جوړ کړئ. دې قانون ته وایي مهربانه مرګ. د دې قانون نوم دی مهربانه مرګ. ځان وژني، ځان خو دا د 12 منزل نه راغورځئ، 3 منزل نه ځان راغورځئ، ځان هم په عذابوئ، خلک هم درته ګوري. نو داسې چل وکړه ته به رسمي عریضه وکړي، موږ به د رسما ګور ته ولیږو، هېڅ مشکل نشته په دې. دا یې ورته قانون جوړ کړی دی او دا به عریضه وکړي، دا به قضا ته لاړ شي، هغه به ورته ووایي چې صحیح ده ته ځان وژلی شي. بس دا به داسې یو ښه ځای ته راولي او داسې ښه ګلالۍ ستن به ورته ولګوي، دا به په کرار ویده شي او همدغسې به پسې ویده شي، ځي به خپل کار. اوس که یوه ټولنه، یوه کورنۍ، یو نظام، یو تعلیمي سیستم، یو تحصیلاتي سیستم، یو امنیتي نظام، یو قضایي نظام، یو پارلمان، یو د خلکو په رایه راغلی حکومت او څه انسانیت نشي ژغورلی، نو د تا فایده څه ده؟ تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما